په شینوارو کې پسرلی دی، خو د دې ګلونو وروستۍ ورځې د زهرو ویش دی. دا په روداتو کې د سږنۍ کوکنارو د حاصل د ټولولو شیبې دي. ګڼ پروژه او د کرونا په کرنتین کې لا په کور نه دي ناست. دا پټی د روداتو ولسوالۍ په 1 کیلومترۍ کې موقعیت لري. خاوند دیواله او ثوابه حاصل اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار امنیه قومندانۍ څو ورځې وړاندې په روداتو ولسوالۍ کې د ټولو کوکنارو له منځه وړلو خبر ورکړی و. خو د دې دومره لالهندۍ اصلي ګټه چاته رسیږي؟ ګټه خو هغې له سوداګر ته ځینو او چې موږ نه خو سوداګر اخلي او سوداګر خو بیا خارج له لکه چې ام وړي. زحمت خو یې سخت ډېر دی. دلته پولیسو د هغو کروندګرو د کوکنارو فصلونه له منځه وړي چې زور او زر نه درلود. خو موږ وینو چې ټول کوکنار نه دی اړول شوي. خو کله چې دغه فصل سر ته ورسېدو او نور مطلب دا دی چې د والو دغه وخت شو د کوکنارو او هر یو دغسې دغه که پیسې او که هر څه دوی په قرضو راغوستي یې مطلب په همدغه په کوکنارو باندې راغوستي وې په څه یو په څه په دغه په فصل باندې ولګولې او د چا خپل پټی دی د چا خپل پټی نه او دوی دغه پیسې راوړې په دې فصل باندې ولګولې او کله چې دغه فصل دغه ورسېد او دوی راغله او د مور او د میارې کار یې وکړو. چاته یې وویل او چاته یې پرېښود او چا نه پیسې واخیستې د ملکانو او چا د قومندانانو پیسې واخیستې او په جیب کې واچولې. مطلب دا دی زما کوکنار یې واله او د دې ونه واله او د هغې واله او د هغې ونه واله. پیسې د پټي په سر باندې 500 روپۍ راماتې کړې او دغه رسېد. موږ د یو شي نه خبرېږو. دا کاشکې څوک ما ته راشي او ما ته ووایي چې زما نه پیسې اخیستل شوي، نو په هغه وخت کې زه مسؤل یم چې زه د دې پوښتنه وکړم. د کوکنارو دا کاروبار نوې خبره نه ده. یوازې کال په کال د اړولو حکومتي کمپاینونه نوي کیږي چې وروستۍ ورځې ته یې کومه تمه نه لیدای شو او درغلۍ د هر څه روال ساتلي. میرویس انتظار، سیمه نیوز، ننګرهار، روداتو ولسوالي.